په افغانستان کې یوې کارخونې پر کار پیل وکړ. په دغه کارخونه کې څه جوړیږي او په کم ځای کې جوړه شوې؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر رسنۍ د اسلامي امارت د بلخ ځایي چارواکو له خولې ویلي چې د 50 میلیونه ډالرو په لګښت د تیلو د پروسس یوې کارخونې پر کار پیل کړی. خبر ډیروي چې دغه کارخونه په 40 غړیو کې د 600 ټنه اومه تیلو د چاڼولو وړتیا لري او 100 کسانو ته پکې د کار واره برابر شوي. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر رسنۍ نن د جمعې پر ورځ د مرغومي پر 21 د بلخ د ځایي چارواکو له خولې ویلي چې د افغان یاسیني په نوم د تیلو چاڼولو دغه کارخونه پر 50 جریبه ځمکه جوړه شوې چې دا مهال پکې 100 کسان پر کار بوخت دي. د بلخ لپاره د اسلامي امارت والی محمد یوسف وفا وایي چې اوس په افغانستان کې د بیا رغونې او پانګونې لپاره غوره واره برابر شوي چې هیواد د پرمختګ پر لور بوزي. ټیک 4 میاشتې وړاندې د اسلامي امارت د قانونو او پېټرولیم وزارت چارواکو ویلي وو چې روسي پانګوالو دې ته لیوالتیا ښودلې ترڅو په افغانستان کې د تیلو او غازو په برخه کې پانګونې وکړي. خو په بلخ کې د تیلو د پروسس د تازه پانګونې په اړه اسلامي امارت دا نه دی ویلي چې دغه پانګونه کورنیو سوداګرو کړي او که په دې کې بهرنۍ ونډه هم موجوده ده. د اسلامي امارت د قانونو وزارت د 1403 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې ویلي وو چې اسلامي امارت په تیرو 10 ورځو کې د اموز سیند حوزې 113,000 ټنه اومه تیل د 1.8 میلیونه ډالرو په ارزښت پلورلي دي. د 1402 لمریز کال په لیندۍ میاشت کې بلومبرګ راپور ورکړی وو چې د چین د سینکیانګ د منځنۍ اسیا د تیلو او غازو شرکت په افغانستان کې د اومه تیلو تولید 3 چنده کړی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.